سلامونه. نن وړو چې د کیمیا په زړه پورې دنیا کې یو ځای سفر وکړو. په دې سپارنې کې به په ډیره ساده ژبه د کیمیا بنیادونه وڅېرو او وګورو چې زموږ شاوخوا دنیا په اصل کې څنګه کار کوي. نو زموږ د نن ورځې بحث به په 5 برخو کې وي. لومړی به وګورو چې کیمیا څه ته وایي، بیا به د مادې په ډولونو وغږیږو، ورپسې به د اټم دنیا ته لاړ شو، کیمیاوي بدلونو به وسلیږو او په پای کې به د کیمیا پوهانو د وسیلو په اړه یو څو خبرې وکړو. نو راځه چې له همدې لومړۍ برخې یې پیل کړو. تر ټولو بنسټیزه پوښتنه همدا ده چې کیمیا په اصل کې څه شی ده. په ډیر لنډ او ساده ډول کیمیا هغه علم دی چې زموږ شاروخه هر څه مطالعه کوي. یعنی دا راته وایي چې شیان څنګه جوړ شوي دي او لی بدلیږي. مثلا ولې اوبه په یخ بدلیږي یا خواړه څنګه پخیږي. دا چې زموږ په بدنونو کې دنه سره روان دي، دا ټول په اصل کې د بدلونونو علم دی. او د دې ټولو بدلونونو مرکزی ټکی ماده ده. اوس ماده څه شی ده؟ ډیره ساده ده. هر هغه څه چې وزن لري او ځای نیسي. فکر کوئ، دا کتاب، د ګلاسې اوبه، ان هغه هوا چې مونږ یې بسترګو نه وینو، دا ټول د مادې بیلګې دی. خو نو اوس چې په دې پره شو چې ماده څه ده، راځئ وګورو چې دا ماده په کومو بانو یا حالتونو کې شتون لري. په عمومي توګه ماده په 3 حالتونو کې وي: جامد، مایع او ګاز. فرق یې په څه کې دی؟ د ذرو په ترتیب کې. په جامد حالت کې ذرې ډېرې سره نزدیک او منظمه وي، نو ځکه یو ثابت شکل لري. په مایعاتونو کې بیا ذرې لغزه ازادي وي، حرکت کوي، نو ځکه بهیږي او د لوحې شکل غوره کوي. او په غازونو کې هلته خو بیخي ذرې یو له بله لرې او په ډیر سرعت په حرکت کې وي. همدا د ذرو حرکت دی چې د مادې حالت ټاکي. ډیر ښه، د مادې په ظاهري بڼو خو پوه شو، خو اوس راځئ چې ذرابین راواخلو او نور هم ژور لاړو. د ماده په اصل کې له څه شي جوړه شوې؟ وګورئ، ټول مواد په 2 غټو ډلو ویشل کېدای شي. لومړی ډله عناصر دي. دا د مادې تر ټولو ساده او سوچه بڼه ده، لکه اکسیجن یا سره زر. خو کله چې همدا ساده عناصر یو له بل سره یوځای شي، بیا نو مرکبات جوړوي. مرکبات یو څه پیچلي دي، لکه اوبه. اوبه له 2 عناصرو هایدروجن او اکسیجن څخه جوړې شوي دي. نو د دې عناصرو د جوړښت بنیاد څه دی؟ هغه ته اټم وایي. فکر کوئ کې ماده یو لوی ودانی وي، نو اټم د هغې ودانی یو خښته ده. دا د عنصر تر ټولو کوچنۍ ذره ده چې بیا هم د هغه عنصر ټولې ځانګړتیاوې په ځان کې لري. خو کیسه دلته پای ته نه رسیږي. که اټم هم مات کړو، نو په منځ کې یې 3 نورې کوچنۍ ذرې دي: پروټون چې مثبت چارج لري، الکترون چې منفي چارج لري، او نیوټرون چې هیڅ چارج نه لري. په اصل کې د کیمیا ټوله جادو د همدی مثبت او منفي چارجونو ترمنځ پر راکړه ورکړه او کشش کې نقشتی دي. اټمونه معمولاً یازې نه ګرځي، خو شوي چې سره یو جاشي. کله چې 2 یا ډیر اټمونه په کیمیاوي توګه سره ونخلي، هغه ته مولیکول وایو. تر ټولو ښه مثال د اوبو دی. د هایدروجن 2 اټمونه له یوې اکسیجن اټم سره یو ځای کیږي او د اوبو یو مولیکول یعنی H2O جوړوي. اوس چې د اټمونو او مالیکولونو په اړه پوه شو، راځو چې د کیمیا تر ټولو په زړه پورې برخې ته ورشو. دا چې اټمونو او مالیکولونه څنګه یو لیبل سره تعامل کوي او نوې شیان ترې جوړي. همدا تعاملاتو ته کیمیاوي بدلونه وایي. د دې ټولو بیلابیلو اټمونو د پیژندلو او تنظیم لپاره کیمیا پوهان یو ډیر مهمه وسیله لري چې دوراني جدول نومیږي. دا جدول په حقیقت کې د کیمیاوي نقشه ده. هر عنصر ته خپل ځانګړی ځای ورکوي او مرپته کوي چې د غوي د ځانګړتیاو او راتلونکي چلدن په اړه پروډکشن وشي. دا کیمیاوي بدلونونه د یوې پروسې لاره کېږي چې ورته کیمیاوي تعامل وایو. دا پروسه تل 2 برخې لري. په پیل کې یو سمواد لرو چې تعامل کوونکی بلل کېږي، او کله چې تعامل شي، نو په پای کې نوې مواد ترلاسه وو چې محصولات دي. یعنی له یو شي څخه بل شی جوړیږي. خو اصلي پوښتنه دا دی چې اټومونه څنګه سره نښلي د کیمیاوي اړیکو له لارې.
دوه اصلي ډړونه لري. یو ایوني اړیکه ده چې په هغې کې یو اټم خپل الکترون بل ته په بشپړې توګه ورکي لکه د ډالې په شان. بل ډلې کوولنټ اړیکه ده چې په هغې کې بیا اټومونه خپل الکترونونه سره شریک وي لکه دوه ملګري چې په یو شی کې شریک وي. نو تر دې ځایه د کیمیا په بنیوستونو وګړېدو او سرازې چې په ورستي برهکه کې وګورو چې یو کیمیاپوه په عمل کې کومې وسایلې کاروي او دا وسیلې یوازې د لابراتوار وسایل نه دي بلکې یو ځانګړی ذهنیت هم دی. اټمونه دومره کوچنی دي چې په یو څاڅکي اوبو کې یې هم په میلیاردونو شتون لري. نو څنګه یې شمیرلی شو؟ دا خو ناممکنه ده. له همدې امله کیمیاپوهان د مول په نوم له یوه واحد څخه کار اخلي. یو مول د همدې خوره لوی عدد استازیتوب کوي. دا په اصل کې د کیمیاپوهانو لپاره د اټمونو د شمیرلو یوه لاره ده. خو د کیمیاپوهو اصلي وسیلې یوازې عددونو او فرمولونه نه دي. که څوک غواړي په کیمیا کې بریالي شي، څو شیان ډیر مهم دي. یو دا چې په غور سره اوریدل او پوښتنې کول. بل دا چې د مفکورو د پوهېدو لپاره له انځورونو او ماډلونو کار اخیستل او البته تمرین کول. خو تر ټولو مهم څه دي؟ دا چې تل کنجکاو اوسو او د ولې پوښتنه وکړو. او همدا ورستی خبره، یعنی همدا د ولې پوښتنه په اصل کې د هر ساينس پوه تر ټولو ځواکمنه وسیله ده. هغه یو کنجکاو پلټونکي ذهن دی، ځکه چې په تاریخ کې ټول لوی کشفونه له ډېرې ساده پوښتنې څخه پیل شوی دی. نه اوس چې د کیمیا الفبا مو زده کړل، یوازې خپل شاوخو ته وګورئ. هغه موبایل ته چې په لاس کې مو دي، هغه خوړو ته چې خورئ یې، ان هغې هوا ته چې تنفس کوئ یې، د ټول د کیمیا پایله ده. اوس پوښتنه دا دی، په خپل ورځني ژوند کې کوم نور په زر پورې کیمیاوي بدلونه لیدلی شئ؟ که لږ فکر کوئ، ځوابونه به مو حتماً حیران کړي.